د 20 ملکونو نه به پاکستانیان مهاجر شړل کیږي چې کوم په خارج کې مهاجر دي پاکستانیان په میلیونهاو تعداد کې. بریکینګ نیوز دی، ویډیو در باندې ګورم په اردو ژبه کې ده چې زړه م یخ شي ټټر م یخ شي چې هغه خلک چې زموږ د افغانستان په بربادۍ باندې خوشحالېده او په مهاجرو ته پیغور نه ورکول چې تاسې افغانستان ته لاړ شئ. افغانان ورونو الله موږ سره مل دی، افغانانو سره انشاءالله د پاکستان نه به د یو شي بدل الله به تیل هم د موږ افغانان موږ او تاسې به تیلو او زموږ په ژوند به موږ او تاسې الله تعالی ښیي. عبدالرحمن بابا یو شعر دی وایي که الله د سره مل نه وي رحمانه که لښکر د سره وي یک تنخای. موږ سره انشاءالله اوس الله مل دی. لکه 15 کاله د ویډیو در باندې ګورم په اردو ژبه کې د خو هغې نه مخکې څو خبرې کوم. دا 15 کاله دی پاکستان ریاست زموږ افغانستان ته اور ور واچو، تباه او برباد یې کړو. سیا مهربانه زمونږ شفاخانې محفوظ نه وي، زمونږ مکتبونه محفوظ نه وو، زمونږ دفتر محفوظ نه وي، زمونږ بازارونه محفوظ نه وو، زمونږ جوماتونه محفوظ نه وو. او دا پاکستانیان به زمونږ په دې درد او زمونږ په دې مرګ باندې به دې خوشحالېده. اوس همغه اور پاکستان ته الله تعالی ورته کړی، زمونږ افغانانو الحمدلله د هغې ازار ووهلو. دا پاکستان نه جماعت محفوظ دی، نه دفتر محفوظ دی، نه مکتب محفوظ دی، نه شفاخانه محفوظ ده، نه ریلګاډی ټرین محفوظ دی. هغه تاسې وګورئ د بلوچانو ورسره سامل وکړو 300 پاکستاني پوځیان یې ورته د منځه ویوړه. او تاسې وګورئ چې انشاءالله دا به نور هم په دې اور کې سوځي، ځکه چې دې زمونږ کور زمونږ پلار نیکه وطن افغانستان ته اور ور اچولی. دا 15 کاله په موږ یې ډالرې اخیستې، موږ یې تباه او برباد کړي. د الله عذاب اختر په پاکستان باندې انشاءالله دا به د دنیا د نقشې نه ختمیږي. هغه طرف ته بلوچان روان دي، دې طرف ته ټي ټي پي په منځ کې به در انشاءالله داسې چکني کوي. خیر ته ناست دی، خیر ته پوځیان پوځ پرېښود وتښتېده، پولیسو پرېښود لاړه وتښتېده. او دا 2 جمعې مخکې تاسې وګورئ افغانان ورونو چې د مهاجرو اواز شو، دغه بېضمیره پښتانه د ټول پښتانه نه خیم ښکته دا بېضمیره ګلخانان بې غیرته دلته میکونه راواغسته چې دا مهاجر د پاکستان نه وشړي جي او جی د پاکستان کې به جمهوریت راشي او پاکستان کې به امن راشي. دهشتګردو خپله دهشتګرد رسئ. تاسې د افغانانو پسې دا خبرې کوئ. دا د ویډیو در باندې ګورم، تاسې وګورئ چې څومره پاکستانیان مهاجر دي او د کم هیوادونو نه ایستل کېږي. دا ټولې خبرې تاسې واورئ. دنیا के 27 मुल्कों से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की तैयारियों का आगाज शुरू होने वाला है. शुक्र दे बड़ी तादाद में 20 मुल्कों ने वही रिश्ते की पाकिस्तान तल्ख कर दिया जाएगा तो माहौल बहुत खराब है पाकिस्तानियों के लिए, बिलखुसूस अमेरिका में कि वो उनके लिए रहना ही दुश्वार हो जाएगा. अमेरिका की जागे लबारा मुश्किल है. अमेरिका में इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानी हैं. 90 लाख पाकिस्तानी महाजर दी अमेरिका की, तकरीबन 70 से 80 लाख यूरोप के अंदर हैं. अब या ना क्या लाख पूरी यूरोप की महाजर दी पाकिस्तानी हैं. तो भी डिपोर्ट करने की तैयारियां टूल डिपोर्ट आपको वीजा ही नहीं मिल रहे, आपको निकालना है उन्होंने भाई यूएई का वीजा नहीं मिल रहा, यूएई का वीजा में जो आपको डाला है. देखिए हमने 25 को जब प्रोग्राम शुरू किया था पाकिस्तान 4थे नंबर पे था. बिल्कुल सिर्फ 2.5 महीने के अंदर ही जो है दूसरे नंबर पे 2.5 महीने बाद पहले नंबर पे होगा. उसके 2 से 3 महीने के बाद मतलब कोई मुकाबला ही नहीं होगा. नीचे आने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान को कैसे मैनेज करें. मैं आपको ये बता चुका कि अब आने वाले दिनों के अंदर जैसे शाम और लबनान चला करता था, अब सिर्फ पाकिस्तान चलेगा. عمر ده و چې د ټولو ملکونو نه به پاکستان 20 ملکونو نه به که اسلامي او که کفارو هیوادونه دا ټول نه به پاکستانیان ډیپورټ کیږي. او دا په میلیونونو تعداد دی. صرف 20 لکه چې دي 20 لکه دلته په لندن کې اوسېږي، تقریبا 90 لکه چې دي هغه په امریکا کې اوسېږي، او نور 15 لکه دي 80 لکه چې په دې په سعودي او په دوبۍ او په قطر او په دې کې دا به ټول ډیپورټ کې پاکستان ته بیلیږي. موږ په هغه پښتنو خفه کېږو هغه چې زموږ په افغانستان باندې زړه سیږي، په افغانستان خفه کېږي، په موږ خفه کېږي، په افغانانو خفه کېږي چې پاکستان ورسره ظلم کوي. په مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې پیسې تینالي زموږ خویندې میندې په محبسونو کې ورچي. اوس به د دغه خلکو معلومات وشي چې دا کله چې ته خپله غوښه راکاږي بیا د بل د درد احساس درسره کېږي. نو تاسې هم موږ خرڅ کړي وو، موږ هم برباد کړي وو، او وخت راغلی چې انشاءالله تاسې به داسې بربادېږي، داسې به هم خدای ذلیله کوي. ویلې چې پاکستان په دهشتګردۍ کې 2م نمبر دی په نړۍ کې فلحال، او دا به د دنیا نمبر 1 هیواد د دهشتګردو ګرځي چې دا ټول عمر د دهشتګردي کړې ده. 2م نمبر نه به اول نمبر ته ځي. او دا د چا ازار؟ دا د افغانانو ازار. لکه زموږ په کور اور لګولی، زموږ په افغانستان یې ورید کړی، زموږ بچي کباب کړي. نن دا راپاسېږي بعد 2 پیسو والا ګلخانان. تاسې ولې وایي په بلوچ چې دغه پاکستانیان وجدي 300 پوځیان تاسې ولې خوشحالي کوئ؟ 15 کاله په موږ خوشحالي کړې ده، زموږ په ملي اردو باندې خوشحالي کړې، زموږ په بربادۍ باندې، زموږ په نظامونه چپه شوي تاسې په خوشحالي کړې ده. موږ به خوشحالي نه کوو؟ ولې موږ به غیرت دی، موږ به مسلماني نه چې څه دې را سره کړي هغه به در سره کوم. پوه شئ؟ وخت دې راغی انشاءالله خدای به د دنیا د نقشې نه ختم